دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدای بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د امر بالمعروف وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري په کونړ ولایت کې د محتسبینو د ظرفیت لوړونې د کارونو د ارزونې او په دې برخه کې د هغوی د ستونزو اوریدلو په پار جوړ شوی څلور روزنی سیمینار پای ته ورسید. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د قانون او پېټرولیم ریاست له کارمندانو سره په ناسته کې له هغوی وغوښتل چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او خپلې کړنې د اسلامي نظام له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي. دغه راز د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز پل عالم په ګډون په ولسوالیو کې د روغتونونو له مسؤلینو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې له هغوی وغوښتل چې پر ښځینه ډاکټرانو او کارمندانو حجاب رعایت کړي او د هغوی د تګ او راتګ لارې ځانګړي او ځانګړی کاري چاپیریال ورته برابر کړي. په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ځایي رسنیو له مسؤلینو سره په ناسته کې هغوی ته وویل چې د رسنیو له لارې ټولنې ته هغه څه وړاندې کړی شي چې د اسلامي نظام له پالیسۍ سره په ټکر کې نه وي. بلخوا د یاد وزارت اړوند په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي او شکایتونو اوریدلو علمي بورډ غړو د پلازمینې کابل د استخباراتو عمومي ریاست اړوند له ځینو ریاستونو د خپلو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې تړاو د علمي بورډ غړي وایي چې په نظامي ځایونو کې له اصلاحي ناستو سره د ډیرو منکراتو مخه نیولې او په دې پار به یې کړنې تر هغه دوام وکړي چې په نظامي لیکو کې د منکراتو کچه صفر شي.